رنگو خراب مشه د بلې جګړې ښکار مشه وطن خوار مشه کمین کمین چاپا چاپا سلامونه نیکی هیلې درنو اوریدونکو هیلهمند یم چې روغ جوړ به یاست. وخت مو په خیر وي. ښه راغلی له غزني ملي راډیو څخه د شل کلن مزل خپرونې ته. په دې خپرونه کې راسره مجاهدین میلمانه کیږي او د خپل خاطرات یې راسره شریکوي او د شل کلن مزل یادښتونه یې راسره شریکوي. نو په نن خپرونه کې بیا هم خوشبخته یو چې یو بل میلمه راسره لرو. میلمه په خپله تاسو ته ځان معرفي کړي چې پره نوم یې او د کوم ځای اصلي اوسېدونکی ده او اوس چېرته اوسېږي. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد. ټولو اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه او احترامات وړاندې کوو. الله پاک جوړ روغ موفق لره. نو زه خپله سید نقیب الله چې په جهادي مبارزه کې په سید هاشمي باندې مشهوره وم، د غزني ولایت واغظ ولسوالۍ د چهاردې د سیمې اوسېدونکی یم. ډیره مننه مولوي صاحب، خوشحاله اوسېږئ چې موږ ته وخت راکړه تر څو له تاسو سره خپرونه وکړو. مولوي صاحب، لومړۍ زده کړې مو چېرته وکړې او اوس هم تر کومه ځایه پورې زده کړې رسولې؟ موږ لومړۍ زده کړې اول سر په د کلي په مسجد په ملا امام باندې چې امام یې د ما مرحوم قبلګاه صاحب مبارک له هغه نه مې شروع کړې دي. وروسته بیا مدرسې ته ولاړو ان تر دې پورې چې خپلې زده کړې ما پای ته لو دورې پورې رسولې او لو دوره مې هم تکمیل کړې ده. لله الحمد، دې خوشحاله وي. اوس هم زده کړې کوئ که اوس نه کوئ؟ اوس هم زده کړې کوو چې کوم سیمینارونه د امارت لخوا چې مجاهدینو ته ورکول کېږي او کوم څوک اسناد لري، موږ الحمدلله اسناد ټول لرو. نو د هغو اسنادو مطابق په هغو سیمینارو کې موږ برخې اخلو او هلته خپلې زده کړې سرته رسوو، عصري زده کړې. مولوي صاحب، د زده کړو د دورې د استادانو یادونه که وکړئ، څنګه استادان مو هماغه وخت کې کله چې تاسو دیني زده کړې کولې او هغه استادانو چلند په اړوند که راته وایاست کله چې تاسو دیني زده کړې کولې دوی چلند در سره څنګه و؟ دغسې استادان چې تاسو ته ډېر ګران وي ژوندي دي که وفات شوي دي؟ الحمدلله موږ چې د ما شخصا کوم استادان تیر شوي دي ډېر مشفق او قدردان استادان تیر شوي چې کومه ورځ به موږ سبقه کې ستونزه او په هغې کې به راسره مرسته کوله او ټول وخت به له سبقه نه بغیر موږ ته د دین د لارې تشویق او د دین مسائل له کتاب نه بغیر نورې هم ډېرې راکولې. نو دا به یې په موږ باندې ډېر شفقت او احسان ولو. د ما الحمدلله اکثریت استادان ژوندي دي. الله پاک د ژوند د عمر د خیر برکات واچوي. خو دوه استادان درې د ما شهیدان شوي دي. یو شیخ مفتی رحمت الله صاحب او یو دغه محمد علیم اجي فاروق او یو بل مولوي عارف الله صاحب په نامه باندې و. دا درې نفره شهیدان شوي دي. نور لله الحمد ما استادان ډېر مشفق استادان او ټول ژوندي دي. مولوي صاحب، رابوسو دې ته چې جهادي مبارزه مو په کوم کال پیل کړه؟ تا وخت کې څو کلن وی؟ جهادي مبارزه خو زه له ډېرې کسرینې د جهاد مینه او جذبه الحمدلله را سره وله. خو کله 2011 کې زه داسې سن ته رسېدلی وم چې غالبا 19 کلن وم. د جهاد مینه او شوق ډېر را سره و، مجاهدینو سره به ګرځېدم. خو چې کله 2012 کال را ورسېدو زه به غالبا 20 کلن وم. نو په دې وخت کې ما رسمي وظیفه سرته وړه او په ګروپانو کې داخل شوم. نو په 2012 کې ما خپله جهادي مبارزه رسمي شروع کړې ده. جهادي مبارزه مو له کومه ځایه پیل کړه؟ یعنې لومړی له چا سره ګروپ کې وئ، تر اخره هماغلته له یوه ملګرو سره پاتې سوئ که مو ګروپونه ولسوالۍ تغیر را تغیر کړی؟ نو ما خپله ټوله جهادي مبارزه سوه اول سر ما په مرکز کې له مولوي صاحب شراغا سره خپل یو کال جهاد وخت تیر کړی ده. هلته په مرکز کې د نوغې او د کرباغي په سیمو په دغو ساحو کې له مولوي صاحب شراغا سره ولو. او له هغه نه وروسته یو کال بعد بیا د واغظ ولسوالۍ کې د محمد اسماعیل موقیم صاحب په ډلګۍ کې د قاري صاحب عباس تقبله الله تر مشرۍ لاندې موږ ټوله خپله جهادي مبارزه سرته وړه. ډېر ښه، خوشحاله اوسېږئ مولوي صاحب. یوه پوښتنه چې خورا ډېره مهمه ده، کومه انګېزه وه چې تاسو یې دې ته وهڅولی تر څو جهاد پیل کړئ؟ ډېره ښه او په زړه پورې پوښتنه. نو موږ خو جهادي مبارزه د الله پاک د یو اسلامي شرعي وجیبه ده موږ وبلله د ځان لپاره. او جهاد چې داسې کله یلغرګرو د موږ په یو سوچا نظام باندې تجاوز وکړو، تیری یې وکړو او د موږ یو شرعي نظام یې له منځه یووړ. بیا موږ ته جهاد سلسله په آیاتونو کې هم د الله پاک له طرفه ډېره ثابته ده چې تاسې به له کفارو سره جنګېږئ او الله پاک وایي تاسې کفار و منافقین قتلوئ تر هغو پورې چې په ځمکه کې فتنه پاته نه شي. د دغو آیاتو مطابق او بل ځای کې الله پاک وایي ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة، تاسې په زور باندې خپل ځانونه هلاکت ته مه اچوئ. دا آیات کریمه په هغه وخت کې را نازل شو چې کله انشاءالله غالبا د تبوک غزا روانه وه. صحابه کرامو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل ای د الله رسوله کور کارونه هم ضروري دي، اوس هم ډېرې سیمې فتح کړلې،
باید یو څوک موږ او تاسې د کور کارونه وکړو. د نبی علیه السلام لیک اراده داسې واوښته چې د صحابه کرامو رایه ورسره تایید کړي. الله پاک دغه آیت کریمه را نازل کړو. نو بیا د دې مفهوم دا اوس که چیرته تاسې کورو ته ولاړ شئ کفار به په تاسې ته درسي او دا فتح سیمې به هم ټولې ونیسي، بیا به یې تاسې په سر توره در نیولې وي او تاسې به لاس نسئ خوځولی. نو موږ هم دغه آیاتونو د نبي علیه السلام حدیث شریف پسې جهاد به له ماضي تر قیامته پورې وي. دغه موږ دې ته وهڅولو چې که چېرته موږ کفارو ته لاس په سلاح باندې نه سو له کفارو سره مقابله ونه کړو نو بیا به کفار د موږ په دین او د موږ په کلتور باندې تجاوز وکړي او اعلا د کلمت الله به رانسي. خاص صرف د اعلا د کلمت الله لپاره چې الله پاک کلمه او دین اوچت سي، په دې خاطر باندې موږ جهادي مبارزې ته ملا وتړله. مولوي صاحب که دې ته راسو چې کله تاسو جهادي مبارزه پیل کړه چا مو ډېر ملاتړ در سره وکړو چې تاسو یې وهڅولی تر څو جهاد وکړي او ممکن مخالفتونه هم مو چا مخالفت وکړي که نه؟ نو الحمدلله د موږ خو جهادي مبارزه چې موږ شروع کوله یو خو له موږ چې ذاتاً له موږ سره دا شوق د جهادي مبارزې او دا احساس را سره اوسي د موږ دین او د موږ کلمت تر پښو لاندې نه سي، کفارو ته دین پاته نه سي. خو خپلو مشرانو استادانو به هم هغه آیاتونه صحیح آیاتونه مسائل راته کول چې جهاد څومره اجر او ثواب لري او د الله په دین کې قربانېدا څومره ثواب لري او په مخالفت په صورت کې د ما له قریبانو او تر هر چا پورې هیڅوک د موږ مخالف الحمدلله نه درېدلي. چونکې قبلګاه صاحب هم په دې باندې لږ ټینګار کاوه چې سبقان درنه پاته نه سي. دا یې هېڅکله موږ ته نه دي ویلي چې تاسې جهادي لیکو ته مه شاملېږئ. مولوي صاحب د جهاد په دوره کې همدغلته یوازې واغظ ولسوالۍ او مرکز کې ویې که له دغو ورهاخوا نورو ولایتونو ته هم د تشکیل باندې تللي یاست او کوم یوازې په همدې واغظ ولسوالۍ او مرکز باندې بس نه کړي؟ نه، زه خو تر ډېره وخته خپله د واغظ ولسوالۍ کې ومه. نو تشکیلات مو غزني ته هم تللي دي، په هغو کې هم شمول کړی ده او دغه خواجه عمري ولسوالي ورته دغو ته هم بعضې وخت تشکیلات کړلي. په نورو تشکیلاتو کې چې کله به قطعه کړله چې منصور صاحب تقبله الله په وخت کې کومې قطعې جوړې شوې په قطعو کې به مختلفو ولسوالي ورته کله ناکله تلو. مولوي صاحب که راسو دې ته چې عموما دغسې یوه اوږده مبارزه لکه څنګه چې زموږ د خپرونې له نوم څخه معلوم د 20 کلن مزل و په دې مبارزه کې خوږې ترخې او جالبې خاطرو سره مخ سوي یاست، نو داسې خوږه خاطره دې راته ووایه چې تا ته ډېره په زړه پورې وه اوس دې مې یادېږي؟ خوږې خاطرې خو په سنګرونو کې واقعا ډېرې ولې. هر وخت به مجاهدین کله له سنګر نه رالو او فاتحین به وو، غالب به ولو، ملګري به څوک شهیدان سوي نه ولو، بیا به هغه حالات موږ ته ډېر د خوشحالۍ اظهار راکاوه، ډېر به خوشحاله وو. خو کله هغه ډېره خوندور وخت و چې کله موږ د واغظ ولسوالۍ په دامان پرته وه، دومه ولسوالۍ بیا محاصره کړې وه. مازدیګر چې به کله موږ ښکته سو اولته به مو په یو باغ کې یو منظرې ځای جوړ کړو، هلته به ناست وو. نو هغه موږ ته ډېر د خوشحالۍ احساس راکاوه چې ټول ملګري به په یوه ځای ناست وو او خپلې ګپې به مې کولې، خنداوې به ولې. نو هغه خاطرې د موږ نه هېرېږي. عموما ترخې خاطرې به هم لري، جالبې به هم لري. نو که یوه جالبه خاطره یې راته ووایه ستاسو لپاره ډېره د خندا وړ وه او یا هم ستاسو لپاره ډېره حیرانوونکې وه او تر اوسه درته په یاد وي، داسې کومه خاطره لرئ؟ داسې جالبه واقعې خو یقیني ډېرې ولې. د دوو ملګرو یو ملګری یم شهید سوی مستغفر جان، دا یو وخت کې له کوټې راغلی ولو، بیا هغه وخت کې خو د موټرسایکلو مزلونه وو، بیا موټرسایکل په لارې غورځولی ولو. نو داسې شلیا ولیا ودرېدو، دلې مازدیګر ماښام کې اوس راورسېدو، موټرسایکل امپیر و، دا شیان یې هم مات وو. نو موږ ډېره خوا ورته بده سوه. بل وخت کې یو کمین ته کلو، بیا دی وایي چې که زه چېرته شهید سوم تاسې ته به د ما کوم خاطرې در په یاد کېږي. یو بل ملګري د آتش آغا صاحب په نامه باندې چې اوس هم الحمدلله ژوندی ده، یو ورته ویل د تا به موږ ته هغه وخت را یادېږي چې کله له کوټې رالې او داسې شلیا ولیا ودرېدې، خوله دې م کږه نیولې وه او موټرسایکل دې م امپیر و شیان مات وو. نو موږ بیا بیخي ډېر ورته وخندل. اوس دی شهید د الله د جنتونه ورکړي، خو اوس هم راته یادېږي چې هغه د ده هغه څېره او قواره ټوله راته یاد شي او په هغو وخت کې موږ بیخي زیات وخندل او ډېره جالبه ګپه یې ور وکړه. یوه بله خبر تاسو د خوږې او جالبې خاطرې یادونې وکړئ، ترخې خاطرې به عموما وې، کومه یوه درته ډېره دردونکې وه چې اوس هم درته یادېږي؟ نو یقیني په دا 13 کلن انقلاب کې ترخې خاطرې بیخي زیاتې ولې. د غزني په اول جنګ کې یو خو د اخري د فتح جنګ و، یو هغه اول جنګ چې قریب غزنی نیودل سوی و، د موږ سخت ملګري پکې شهیدان سول، ډېر خواږه ځان ته راتېر ملګري را شهیدان سول، ځینې ورک سول. خو تر هغو ټولو چې موږ څومره ځورولو، د موږ یو ځای ملګري شهیدان سول، هلته موږ ورکلو، بیا دوی زخمیان هم رایستو، تر ټانک دورې تیر سو. هم ډېره خطرناکه خاطره وه چې بیا ټانک په موږ ټکان کول بېلته څو شاته جنې راکلو. خو ډېره ترخه خاطره چې کله د موږ شهید رهبر قاري صاحب عباس تقبله الله
دا شهید سو او موږ ورباندې خبر سو، حتی داسې احساس مې کاوه چې نور به غالبا ټول جهاد ختم سوی او څوک به بیا سلا وانخلي. دومره سخته په موږ تمامه سوه او ډېر ورباندې وځورېدو. له هغه وروسته چې قاري صاحب عباس شهید سو، له هغه وروسته چې بیا ستاسو لپاره نوی مشر وټاکل سو، څومره درته هغه وخت یادېږي او په هغو زه ستاسو احساسات څنګه وکړم چې نوی مشر راغی او له نوي مشر سره مو هم اطاعت هماغسې و لکه له پخواني سره؟ الحمدلله کله شهید قاري صاحب عباس په شهادت باندې ورسېد، په هغه وخت خو موږ ډېر خفه وو. زه خپله مدرسه کې ومه، ناوخته ټیم خبر سوم، یو څه وخت خو مې داسې بېهوښه غوندې سومه چې دا احساس مې نه کاوه شهید سوی ده. وروسته بیا ډېره سخته راباندې تمامه سوه. له هغو نه وروسته د موږ مشران بیا بدلېدو زر زر، خو د هر یو الحمدلله په پوره معنا اطاعت کاوه. د سعد مولي صاحب په نامه باندې دا د موږ مشر قمندان جنګي پاتې سوی ده، او له هغو نه وروسته په اخري وختو کې بیا د موږ قمندان عمر خالد صاحب پاتې سوی ده چې اوس هم په ګمرکاتو په قطعه کې قمندان ده. نو د ټولو موږ ډېر اطاعت کاوه او په هغه سترګه مو ورته کتل لکه څنګه چې شهید سعید قاري صاحب عباس ته کتل. مولوي صاحب دغسې څه له دې فتحې وروسته پېښ سوي دي چې هغه ملګري ټول بیا یو ځای کېناستي یاست، مجلس مو کړی، تېرې خاطرې مو یادې کړي، یا که احیانا ټول خو نه یو ځای کېدای سي، نیمایي ملګري کله کېناستي یاست او داسې هڅه مو کړې چې بیا له یو بل سره وګورئ او ملګري خو به مو اوس ډېر سره لرې وي که څنګه؟ و داسې له فتحې نه وروسته بار اکثریت ملګري یو ځای سره کېنستلي یو او خپلې د سنګر هغه خپلې خوږې او ترخې خاطرې دا م سره بیان کړي دي او کله م سره خندلي، کله سره داسې په هغو تېرو کیسو باندې څو شهادت کیسه سوي په هغو باندې ډېر پریشانه سوي یو. کله ټول ملګري اوس بیا نه یو ځای سوي، ځکه ملګرو بعضو وظیفې کابل کې، بعضو جلال آباد کې، بعضو پنجشیر کې، بعضو خپله ولسوالۍ کې، نو ډېر سره لرې د ټولو رسېدګي نه کېږي، خو اکثریت ملګري په ډېر بار سره یو ځای سوي یو او اوس هم په واټساپو په دغو شیانو کې موږ علاقه هغسې علاقه د سره لکه مخته سیم وه هغسې م سره محبت ده. غواړو چې یو وارې داسې وخت راسي چې ټول سره یو ځای سو او خپل مجلس وکړو. مولوي صاحب راوس دې ته چې که تاسو په یو هغه وخت کې په یو جګړه کې له اشغالګرو یا د هغوی له ملاتړو سره مخ کېدی، څه ته مو لومړیتوب ورکول؟ شهادت ته که دې ته چې بندي سي؟ موږ له بعضې مجاهدینو سره مرکې کړې، هغوی وایي چې یعنې چې هغوی بندیان سوي دي، بیا مو ورته ویلي چې ولې بندي سوي دي؟ وایي چې موږ هغه وخت هم په دې باور درلودو چې اسلامي نظام به راځي او دلته به بیا ځلې موږ خدمت کوو، د خلکو خدمت کې به یو. نو تاسو لومړیتوب څه ته ورکول، شهادت ته که بندیتوب ته؟ موږ خو پخپله زه او کوم چې له ما سره اکثریت ملګري وو چې کله به کمین ته کلو سل په سل کې به م دا کول چې یا به جوړ راځو او یا به شهیداني وو. حتی له ځان سره به م دا احساس کاوه چې تر څو پورې موږ او توفق په لاس چلولی سو تر هغو پورې به موږ ته عسکر رانږدې هم نه سي، یا چې به له امریکایانو سره جنګ و امریکایان به موږ ته رانږدې هم نه سي. خو تقریبا دغه په اخري وختو کې چې امریکایانو چاپې ډېرې تیزې کړلې نو هر ملګري به دا احساس کاوه دا ځای به پرېوت او دا ځای به یې ځان ته خوښاوه چې نور چاته تاوان ونه رسېږي. او ما خپله د ما په شمول نورو ملګرو به دا احساس کاوه چې که کله چاپه ولوهي تر هغو وخته پورې څو شهید کېږي امریکایان به تا ته در نږدې نه سي. نو شهادت ته موږ اکثریت ملګرو لومړیتوب په دې خاطر ورکاوه ځکه چې موږ دنیوي مفاد او دا شیان نه و مطلب، او د دین ساتنه او د خپل ځان د مقام لوړېدا په شهادت باندې دا مطلب. کله داسې وخت راغلی دی چې له اشغالګرو یا د هغوی له ملاتړو سره بیخي نږدې مخامخ سوي یاست، هغه در څخه بچ سوي دي یا تاسو ځینې بچ سوي یاست، دغسې یو کیسه دې یاده ده؟ نو داسې کیسې بار راغلي دي، ډېر وخت داسې راغلي دي چې موږ له عسکرو سره یو ځای سوي یو، عسکر په تېښته باندې خلاص سوي دي. خاص کر د مرکز په سیمه کې به موږ اکثریت وخت له عسکرو سره دغه یو، خو عسکر به په تېښته خلاصېدو. یو وخت کې بیا داسې پېښه سوې ده چې موږ ملګري زخمیان وو او ما ته یې حل وکړو چې موږ زخمیان یو. دا کیسه لږ بشپړه وکړي چې چېرته وه دغه کیسه او څنګه زخمیان شو؟ دا کیسه خو د چغارو په سیمه کې موږ دوه ملګري د واغظ ولسوالۍ مربوط ته چغارو سیمه، اول سر کې زه وم، دوه نور ملګري، یو شهید محمد جان و یو احرار صاحب اوس هم ژوندی دی الحمدلله. دا سر لاړو چغارو په سیمه کې ناست و، بیا دوی دواړه کته سو، په قطار باندې ټکان وکړو. نو دوی تر سړک لاندې خواته واوښتو د شلګر ساحې ته. وروسته چې بیرته راوښتو له پیارټي نه عسکر راووتو، سړک یې بند کړو. ما له غټو ترسود ورته کاوه تر غرمې پورې خو دوی راوانه وښتل، عسکر ورې موجود و. بل وارې زه له غټې کته سوم، یو کور ده هغو ته ولاړم، هلته مې ډوډۍ خوړه چې له هغې خوا راکلمه مخابره کې غږ سو.
نو ځکه ته څه وایم عسکر پټ سوي کمین یې نیولی و د چغارو مسجد کې شاوخوا غټو کې کمین نیولی و دوی ویل چې عسکر نسته پرې راواوښتل چې کله دوی پرې راوښتي ولو نو له هغو وروسته ما مخابره را چالانده کړه چې غږ مې وکړو احراره احراره هغو راته ویل د خدای په خاطر لږ اوبه راوړه موږ زخمیان یو اتي نور ما دلې یو بل ملګری د مشفق په نامه و دا مې راسره واخیست اوبو هر څه مې هېر سو ما ویل دا د عسکرو منځ کې به پاته یي داسې سیده واره لورې خو چونکې دوی له عسکرو راتېر سوي وو سلیمان خېل ورته وایي دغو غټو ته رارسېدلي وو دلته موټرسایکل اچولي وو بیا خلک ورته راغلي وو موږ پچغارو ته عسکر پسې راپورته سوي وو ټانک د غټې په سر باندې ولاړ وو ما مشفق تر ټانک له ډېرې داسې خپلو ملګرو ته ځان ورسوو تر ټانک هم دورې د عسکرو خواته مابین ته ورتېر سو وروسته ما ورته وکتل واما مشفقه ټانک ده هغسې ورته وکتل ټانک موږ شاته پرېښی وو مخته تېر سوی وو مخته یې وکتل عسکر په کلي کې وو نو بیا دواړه ودرېدو ما یې ده میل او خپل میل په لاس کې و ده راته ویل چې ټک ونه کړې عسکر هم ځوبلوي د موټرسایکل سوکا راتاو کړو چې کله ما موټرسایکل د چالاند کو کله شتار یې پرې کو موټرسایکل یې را چالان کو ما له شا پسې رامنډه کړه او سپور سوم له هغو وروسته بیا د ټانک را پام سو خو چې څو تر ټانک موږ را تېرېدو ټانک ټکان کول ډېره ساحه موږ را کړو ټانک ته معلومېدو او ټانک ټکان کول خو الحمدلله موږ یې زخمیان نه کړو له هغې صحنې را وواتو بالاخره مو خپل ملګرو ته ځانونه ورسول موټر مو ورته پیدا کړو او هغه موټر ته پورته کړل له هغو نه وروسته بیا د موږ نور ملګري را خبر سو هغه د غټو ته رالو خو له عسکرو سره جنګ ونه سو ملګري مې راورسول کلینیک ته هلته د ډاکټر تر تداوي لاندې سول دلې د واغظ ولسوالۍ عشق په دردونو کې رازابو عشق تسبیڅلې زندګي مو عشق له دنیا نه بې پروا به عشق له دنیا نه بې پروا څومره مبارک و د جهاد دوران څومره مبارک و د جهاد دوران هلته مونږ په هر لحاظ کامیاب وو هلته مونږ په هر لحاظ کامیاب وو عشق مونږ تر دې حده بېتاب وو عشق په دردونو کې رازاب وو عشق تسبیڅلې زندګي مو عشق له دنیا نه بې پروا به وو عشق له دنیا نه بې پروا هغه وخت عاکف امارت اشنا هغه وخت عاکف امارت اشنا مونږ له یو خواږ جام کې سیراب وو مونږ له یو خواږ جام کې سیراب وو عشق مونږ تر دې حده دا زما بلې موضوع ته هغه دا ده چې په هغه وخت کې چې دغسې یو ملګري یادونه وکړه چې تا ته ډېر نږدې عموما ټول د ګروپ ملګري به د ملګري وو خو بعضې ملګري داسې چا ته ډېر نږدې د راز خبره هم ورسره کولی شي هر ځای غواړي د هغو سره هم ګرځېږي دغسې ملګری هم څوک درلود نه اوس ژوندی دی که شهید سوی الحمدلله داسې ملګري مو ډېر وو د ګروپ ټول ملګري مثلا دا مخلص صاحب و مهاجر ده و دا ټول د موږ د ګروپ ملګري ولو ډېر سره خواږه وو خو ډېر راته ګران ملګري چې موږ په کلي کې له کوچني نه رالوی سوي وو 3 نفره وو یو منیب په نامه باندې اوس هم ژوندی ده یو د قاري صاحب شفیع الله تسل په نامه باندې و هغه هم شهید سو هغه خو بیا ولاړ خوست کې شهید سو هغه هلته له موږ سره وخت نه ده تېر کړی خو کوم چې منیب جان و ما او هغه له ډېره وخته له کوچني هم ملګري وو په دې ګروپ وخت کې موږ په یوه موټرسایکل باندې تر ډېره وخته پورې ګرځېدو ان تر دې پورې چې بیا هغه یو وخت کې سخت زخمي سو د واغظ ولسوالۍ محاصره وله په هغه محاصره کې بس په 12 ورځ باندې د سدد کلا په غره کې ډیسان راکلو ته سخت زخمی سو په سر او په پښو کې ولګېدو بیا چې موږ د ده له زخمه خبر سوم ډېر پریشانه سومه اته دا مې ډېر ویل چې خدای پاک یې را جوړ کړي
تر ډېره حده تر ډېرو غټو کلینیکو ورسره ولاړو د پایواز په شکل باندې خو هغه لله الحمد جوړ سو. تر ډېره وخته پورې به ما او د په یوه موټرسایکل باندې رفت آمد وو او یو ځای به ګرځېدو. ډېرې د راز خبرې ما او د سره شریکې هم وې. مولوي صاحب هغه لومړی کوم ځل و چې ته له خپلو ملګرو سره لاړې و هغه ځای مو فتح کړو؟ عموما ډېرو جګړو کې به مو برخه اخیستې وي خو فتح به مو نه یې ترلاسه کړې. هغه لومړی کوم ځای و چې تاسو فتح کړه او له خپلو ملګرو سره ورغلی؟ نو ما درته ویل اول جنګونه خو موږ مرکز کې وو، خو مرکز کې اول شپې ولې چې شی م فتح کړي نه دي. وروسته چې کله زه د واغظ ولسوالۍ ته رالم، د واغظ په ولسوالۍ کې اولنی ځل چې موږ فتح کړه د ګوډلو پوسته یې ورته ویله، قومنداني هم په زاړه ځای باندې وه. د ګوډلو په پوسته کې مې د شهید سعید ابو یوسف تر قومنده لاندې چې قطعه یې راوستلې وه او د موږ ملګري د واغظ د ملګرو قطعه یې جوړه کړې وه. نو د واغظ د ګوډلو پوسته مو فتح کړله او مکمل شیان هم ځینې راوړو، عسکر ختم سولو. نو په دوم ځل باندې بیا د واغظ ولسوالۍ کې دغه مکمله فتح سوله. بیا هغه نه وروسته عسکر لاړو په دامان باندې ځان ته ولسوالۍ جوړه کړه. مولوي صاحب عموما لکه څنګه چې ما وړاندې یادونه وکړه دغسې حالات بېلابېل دورې لري چې حتی بعضې ملګرو شاید وصیتونه هم کړي. داسې ممکنه وه یا داسې پېښ سوي دي چې تاسو چاته وصیت کړی وي یا تاسو ته خپل بل کوم ملګري وصیت کړی وي چې که احیانا زه شهید کېږم تر عملیاتو وړاندې تاسو ته یې وصیت کړی که نه ته به بیا دا کار وکړې؟ نو داسې ډېر ملګري ول چې دوی به دا وصیتونه کول، کله به یې د ټوکې په خاطر کول، کله به یې حقیقت کول چې د ما په فلاني روپۍ باندې دی بیا به هغه ورکړې که زه شهید سوم. او ځینو به بیا ټوکې کولې وایي چې چا در باندې دی هغه مه راښیه، چې په چا د باندې دی هغه راوښیه. بیا به م سره خندل. په هغو حالاتو کې چې کله به کمین ته روانېدو ما خپله چې و کور کې به مې کتابچه وله، په هغو کې به مې حساب لیکلی و له ځان سره او دا به مې احساس کوه چې که کله زه شهید سمه نو دغه د ما قریبان او وروڼه چې دي یا مې والد صاحب ده دا به هغه کتابچه ور واخلي او قرضونه به پرې کړي. په خولو باندې ما چاته ویل نه دي. کله چې هغه اول زه غټ جنګ ته تلم د خواجه عمرو جنګ ته، په هغو وخت کې هم ما له ځان سره احساس وکړو، قرآن کریم مې مچ کو او داسې غریب هم راته ودرېدو. هغه یو داسې نادره حالات ول چې په هغو وخت کې زه د خواجه عمرو جنګ ته تلم او دا حسابونه مې ټول تکمیل کړي وو، هېچ چاته مې غږ نه و کړی خو کتابچه مې بیا ظاهره ایښې وه. مولوي صاحب تاسو د خواجه عمرو د جنګ یادونه وکړه، مخکې له دې چې دلته مرکې ته راسو مخلص صاحب لږ لږ کیسه راته وکړه، ډېره دردونکې کیسه هم ده، که ممکنه وي لږ لږ یې وکړي. نو وخت به م نه نیسمه خو درازه کیسه په لنډو الفاظو کې به یو څو سر ټکي وکړمه. د خواجه عمرو جنګ ته د شهید ابو یوسف تر رهبري لاندې قطعه تیاره سوه، د مختلفو ولسوالیو مجاهدین ولل. نو موږ چې دلته قطعه سره تیاره کړه د شهید انصار الله تقبله الله تر قومنده لاندې چې هغه دلته موږ په سر مشر ټاکلی وو. دغه ولسوالۍ د واغظ ولسوالۍ په هغه وخت کې خالي تعمیرات ولو، په دې کې سره راجمع سو. ابو یوسف غږ وکړو چې تاسې ولاړ سئ خوګاڼو ته واوړئ. خوګاڼو ته موږ واوښتو، هلته د حاجي فاروق په مسجد کې ولو. نو موږ ته درک معلومېدو نه چې جنګ چېرته ده. موږ ویل د واغظ ولسوالۍ باندې به وي. هلته یې ویله زه معتل ولو. وروسته یو څو مجاهدین رالو راته ویل چې موږ پسې راځئ. انې برکت ته ورسېدو. کله چې برکت ته ورسېدو هلته له شا یوه مازدا مجاهدین نور پسې رالو، په مازدا کې یې راوړو، هغه یې ښکته کړو. راته یې ویل پیاده مزل شروع کړئ. پیاده مزل هم د شپې شروع کړو، سخته ستړي سول. تقریبا پیاده مزل هم کاوه، تر ډېره حده پورې ولاړو. دومره ستړي سو چې یو مسجد راغی. موږ ویل دلته به د شپې اجازه راکړي، خو هغه اجازه رانه کړه. تر هغوی یې واړول. چا به ویل د برکت پوستو جنګ ده، چا به څه ویل، خو درک چاته معلومېدو نه چې جنګ چېرته ده. نو له هغو نه چې کله موږ تیر سولو له پوستو بیا مې تمه وخته چې دا خو برکت په پوستو جنګ نه دی، والله اعلم چې چېرته به مې بیا د ولایت سوچ را سره پیدا شو چې جنګ به کېدای شي په ولایت باندې وي له بلې خوا. نو هلته یې موټران بیا ډېر وروسته لرې راته درولي وو، موټرو ته یې پورته کړو. په موټرو کې م د شپې مزل کاوه چې سار اذانونه کېدو. یوه کلا وه، په کلا کې 2 کوټې وې جوړې نه وې، نور خالي کلا وه. دې ته یې ننویستو چې خلک را خبر نه شي. سهار سو، هلته یې ننویستو. داسې یو سوړ شمال لګېدو د شپې هم، حتی د مجاهدینو رنګونه لا شنه سول. دا شپه خو م خوب ونه کړو. د ورځې په داسرای کې پراته ولو، ډوډۍ موډۍ پروګرام خو ابو یوسف برابراوه، هر جاسبې راوړه خو موږ ته یې رسوله. خو یخ ډېر و، دومره زیات یخ و چې لمر ته پراته و هم نه ګرمېدو. خوب خو م د شپې هم نه و کړی، د ورځې م چاته خوب نه ورته. ماښام ټیم کې شهید ابو یوسف صاحب راغی او تقریر یې وکړو، ښې توصیې یې وکړلې، بیانات یې وکړو. له هغه نه وروسته یې تشکیل برابر کړو چې دا تشکیل به د ابوبکر صاحب تر قومنده لاندې چې مرکز د اوس د قرهباغ قومندان امونیه ده، د دې تر قومنده لاندې به په قومندانۍ جنګ کوي. بل د شهید انصار الله تر قومنده لاندې به په ولسوالۍ جنګ کوي. بل یو بل مجاهد د هغو تر قومنده لاندې په نورو 2 پوستو جنګ و. او د خوګان د کوم ځای مجاهدین هغو ته یې وویل چې تاسې به د ګنج لار بنده کړئ چې د غزني له خوا قوه رانه شي.
دلته تشکیل برابر سو نو د ورځې خوب نه و، ماښام کې روان کړو، 2 مازداوې راوغوښتې، دې ته یې واچولو، یوه دښته کې یې کته کړو. په دښته کې چې یې کته کړو په 2 نفرو یو مین راکړو چې دا به په 2 نفرو وړي. نو هغه مینونه چې کله تر هغه ځایه پورې ورسول، ډېر لرې بلپان ښکارېدو. دوی هلته یې بیا پوه کړو چې د خواجه عمروي په ولسوالۍ باندې جنګ ده. نو هلته ډېر په مینه او په شوق باندې ټول روان وو. چې هلته ور ورسېدو، په یوه شیله کې ورکلو، په شیله کې روان وو، درک نه رامعلومېدو، ټول عمر مو هغه ساحه لیدلې نه وه، یو رابلد مخ ته وو. هلته موږ قومندانۍ ته سو، هغه کوم ملګري چې ابو یوسف صاحب څه رقم ترتیب کړي وو، په هغه ترتیب خپلو جیانو ته ورسېدو. خو د ابو یوسف رحمه تقبله الله داسې قومنده و، تا به ویل چې د هلته له عسکرو سره ډېر وخت تېر کړی، هره جای او هره مرچا او هر ترتیب او هره لار به ور معلومه وه. موږ ته یې کودینال ډېر صحیح راکړی وو. هلته چې کله ورسېدو جنګ شروع سو. اول سر تقریبا په 10 دقیقې یا په پاو وخت کې ولسوالۍ فتح سوله. مجاهدین ور واوښتو او دغه لنجر یې جن راوایسته، کرولا یې راوایسته. نو 2 مخه طریقه باندې دغه پسې فتح سوله. قومنداني فتح سو. په قومنداني کې 2 عسکر پاته وو. په دې ټیم کې بنګنه راله. بنګنه چې پیدا سو، ابو یوسف صاحب غږ وکړو چې ملګري سره راټول کړي. څو یې ملګري راټولول، د دې یو ملګري غږ پې وکړو چې ابو یوسف صاحب ټانک مې رایستلی ده، وایي پرېږده، وایي د قومندانۍ په وره کې ده، وایي زه در ټانک که ورختلی یې راکته سه، که کته یې جنې را روان سه. خو ده ته درک معلومېدو، دی هم رهبر و. نو له هغه نه وروسته چې څنګه موږ ملګري راټولېدل، څرخکې رالې. څرخکې سره رالې، ملګري سره راټول سو، هېڅ چاته لار نه معلومېده. یو رابلد مخ ته و، ملګري په یوه لار باندې په یوه لښتي باندې را سیخ کړو. اوله شپه هم خوب نه و، د ورځې هم نه و، دا شپه په جنګ تېره سوه. نو چې تیارې رالې، موږ ملګري را روان وو، هله بیخي زیات ځای رالو. خو د په جنګ کې موږ ته یو شهید راسوی، د حبیبي په نامه باندې و، د واغظ د ولسوالۍ د خان محمود کلا د اوسېدونکی و، او یو بل زخمي راسوی و. نو له دې وروسته چې کله موږ داسې د وردګو ساحې ته به داخلېدو، درک را معلومېدو نه، ځکه موږ ناشناخته وو. هلته یو ځای موږ ودرېدو، ملګري شاته پاته وو. چې هغو ته موږ ودرېدو، رابلد راته ویل تاسې درځئ، موږ در روان یو. خو څرخکې چې وې په موږ تاوېدې، څومره به موږ مزل کاوه، دومره په دوی په موږ پسې دوره را درازوله. هلته ملګري کله سره را یو ځای سو، دغه د مخ کتار او د شا کتار سره را یو ځای سو، یو درب سو، ډرون وار وکړو. ملګري یې بیخي زیات شهیدان کړو. شاته مو وکتل، خالي و لمبه سو. موږ سره منډه کړه، پرېوتو، تیارو متصل ټکان څرخکو وکړو په یو کونج باندې. هلته یې ملګري شهیدان کړو. موږ له غوجه راجګ سو، یو داسې کمې ونې وې، په دې کې ننواتو. هلته چې کله ننواتو، چې موږ پرېوتو، تیارې اول سر رالید، وار یې نه کړو برابر. د موږ طبیعت برابر سو، چې جنې ورک سو، چې 2 واره دوره پرې راوخوړه. د موږ په ډله باندې ډېر مجاهدین په یو ځنګل ننواتو، په دې باندې سوار وکړو. په دغه ځنګل کې یو خپ دوک پرېوت، د باروتو داسې بوی ولاړ. متصل له دې ټکا سره یو د شهادت کلمې شروع سوې. هغه صحنه د ما اوس هم نه هېرېږي. ما ډېر وارې اوس هم دا وایم چې هغو ځای کې زه الله پاک شهید کړی وای، یو ځان ته خوند به کړی و. هغه ځای کې یو داسې غوغا جوړه سوه چې دا هره کلمه چې به ویل کېده، تا به ویل چې د جنت له خوا نه یو غږ راځي. داسې یو اذانګاه د کلمو پرته سوه. ټولو مجاهدینو الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، دا کلمې شروع سولې. زه خپله په اول وار باندې ولګېدم، تقریبا 4-5 وارې زه ولګېدم. خو حتی اخر ته مې دا احساس کاوه، الله پاک دا خوف و ویره دا هر څه داسې ختم کړو. دا احساس مې کاوه چې اوس ولې نه شهید کېږي. حتی له ژونده په عذاب وم، په دې کې تمه ومه چې شهید کېږي څه وخت. اخر چې په سر کې پارچه ولګېده، ځان سره مې سوچ کاوه چې دا پارچه به اوس سوکه ځي، اصابو ته به رسېږي، بیا به شهید کېږي. بله مې داسې دا د خیټې په سر باندې ولګېده، بیا مې ویل دا پارچه به اوس سوکه روانه وي، زړه ته به رسېږي، بیا به شهید کېږي. ان تر دې پورې چې د سهارګاه خوا سوله، سر خواته اول سر یو موټر راغی، وایي چې څوک جوړ یاست؟ هغه را منډه کوي. بعضې چې جوړ مجاهدین و، هغه ور منډه کړه، موټر کې سپاره سو. ما چې ځان سره هڅه وکړه چې ور روان سم، جګ سوم. چې جګ سومه، حرکت مې وکړو، پښې مې کار نه کوه، بېرته ولوېدم. بیا په خړپوسو ورغلم، میل مې تر خوله نیولی ولو، را سره کښاوه مې. په خړپوسو تر یو حده پورې ورسېدم، چې زه ورتلم، سم له ځنګله زه ووتم، سم موټر روان سو. چې موټر کله روان سو، اتې مې ځان سره ویل اوس که تیارې رالې، له ځنګله م راووتې، بس هلته پرېوتم. خو تر ټولو ډېره خوا مې دې ته بده سوه. په اخري کې چې موږ بیا راسپرېدو، یو مجاهد و، هلته په دیواله باندې پروت و، سر یې د لارې خواته و، داسې په سجده پروت و، پښې یې تر دیواله د ونو خواته وې، هلته پروت و. مې اوس هم ارمان ده چې دا به څوک و او کوم مجاهد به و. ډېر مننه مولوي صاحب، خدای دې وکړي چې بیا دغسې پېښې تکرار نه شي. دغسې دردونکي واقعیت هره شیبه ډېره دردونکې خاطرې هم له ځانه سره لري. مولوي صاحب ورو ورو ورسېدو د خپرونې وروستیو شیبو ته.
تاسو په خپل د شهید ملګرو یتیمان هم کله کله وینئ په اخترونو کې په دغسې ورځو کې ورځئ که نه ورځئ او کله چې هغوی ووینئ څنګه یو احساس کوئ؟ ته د شهیدانو خبره وکړه. د شهیدانو بچو ته همیشه الحمدلله موږ پوښتنه ورباندې کوو، د کور د نورو پرسونلو پوښتنه یې کوو، خاص کر د شهیدان چې کله یې ووینو د شهیدانو یتیمان ډېر زیات ورباندې پریشانه سو چې څه په وس کېږي کومک ورسره وکړو او په سر یې لاس تېر کړو. دا خو څه کوي چې موږ د دوی پوښتنه کوو او یا په دوی باندې شفقت کوو چې خپل کور ته راسو او کله چې خپل اولادونه را سره ناست وي اکثریت وخت د شهیدانو یتیمان موږ ته یادېږي. د عسکرو بچیان چې کله چېرته ووینو هغو ته هم ډېر زیات طبیعت په دې خراب شي چې کاشکې د دغو خپل یو پلارجان ژوندی وای چې د دوی سرپرستي په غاړه اخیستې وای. نو اوس د افغانستان ولس اسلامي امارت ته ورلغاړې ده. د شهیدانو په زمنو د عسکرو په زمنو په ټولو باندې الحمدلله ډېر رحم کوي او تر زیاته حده خوا ورباندې بدېږي. ډېره مننه مولوي صاحب، خوشحاله اوسېږئ. مولوي صاحب د وروستي پیغام په توګه باندې که راته ووایسته خلک چې اوس هم په یو ډول نه یو ډول د امارت مخالفت کوي هغوی خلکو ته هم پیغام څه ده او په ټوله کې د یو مجاهد په توګه باندې د یو مسؤل کس پر توګه باندې خلکو ته پیغام څه ده؟ هغه کسانو ته چې اوس هم اختلاف ته لمن وهي یا په فکري جګړه باندې او یا په نظامي جګړه باندې هغو ته موږ دا پیغام ده چې نور دې د موږ وطن کې دا 40 کاله دا مظلوم افغانان ستړي سوي دي، نور دې اختلاف ته لمن نه وهي. امارت ته چې هر څه ځینې غواړي الحمدلله د موږ مشران دا یو داسې نظام ده چې په ټوله دنیا کې ساری نشته. که څوک داسې پام وکړي زه د څه لپاره پیدا یم، الله پاک له ما چې څه غواړي موږ تاسې ټول د دې لپاره پیدا کړي چې دین ساتنه وکړو او آخرت وګټو، د الله پاک رضا وګټو. نو هغه همدغه حکومت د مجاهدینو امارت اسلامي ده. نو د دغو چې څوک مخالفت کوي هغو ته موږ دا خواهش ده چې د خدای په خاطر د دغو نظام مخالفت دې نه کوي، ځان سره د سوچ وکړي چې زه د آخرت لپاره پیدا یم. داسې حکومت له ما سوا له امارته په ټوله دنیا کې ساری نشته. هغه مقدسه خاوره چې سعودي عربستان ده، حتی موږ څه پکې ویلی هم نه سو، حتی په هغو په هر څه باندې موږ ډېر چې ډارېږو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خوا ورباندې بده نه سي، خو بیا هم دونه ویلی سو چې هلته هغه حکومت اوس هم د امریکایانو تر امر لاندې د امریکایانو په واکمنۍ باندې یو څه کوي. نو دغسې یو سوچه نظام چې اوس راغلی خلکو ته موږ دا وایو چې امارت چې دا غوښتنه ده چې خلکو پره حوایجو ته رسیدګي وکړي او خلکو چې دا غوښتنه ده چې امارت احترام وساتي، هغه څوک چې اختلاف ته لمن وهي نو نور دې دا نه کوي، را دې چې له امارت چې څه غوښتنې لري ځینې ودې غواړي اما اختلاف دې نه کوي. دغه ګډ کور دغه دین باید په خپله موږ او تاسې وساتو. پردي خلک موږ ته نه دا وطن جوړوي کې جوړولی دا 20 کاله کې به امریکایانو راته جوړ کړی و او نه پردي خلک د موږ دین راته ساتي چې خراب یې نه کړي د جوړېدا امکان یې نشته. ډېره مننه مولوي صاحب، خوشحاله اوسېږئ. دا چې خپرونې ته حاضر سوئ ډېره مننه، بریالي اوسېږئ. جزاک الله. له تاسې هم مننه چې موږ ته وخت راکړو. الله پاک مو ژوند د عمر کې برکت خیر واچوه. ډېره مننه، خوشحاله اوسېږئ مولوي صاحب. درنو اورېدونکو دغه خپرونه پنجشنبه ماښام 6:30 بجې، تکرار یې د جمعې شپه 8:30 بجې او بیا ځل تکرار یې د دوشنبې سهار 8:30 بجې له غزني ملي راډیو څخه اورېدلی شئ. زموږ د نن ورځې خپرونه همدومره وه. تر بیا بلې ښې چارې ښه وخت. الله پامان. وطن خوار مشه لکه شلیدلی ګریوان بیا چرته تار تار مشه وطن خوار مشه.